जी بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو د روژې بختوره میاشت ده او د دې میاشتې په مناسبت سره به زمونږ نن کلاس وي. د دې میاشتې په مناسبت سره به مونږ په دې کلاس کې خبرې کوو. تاسو څنګه کولی شئ چې په روژه کې هم په انګلیش کې خبرې کول زده کړئ. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې ټول بسم الله ووایئ او د کلاس شروعات د بسم الله نه وکئ. که زه په پښتو کې داسې ووایم چې زما روژه ده، نو تاسو دا څنګه ویلی شئ په انګلیش کې چې زما روژه ده؟ ګورئ دا به داسې وایي په انګلیش کې I am fasting. I am fasting. زما روژه ده، یعنی ما روژه نیولې ده، زما روژه ده. I am fasting. زما روژه ده. او که تاسو د چا نه تپوس کوئ چې آیا ستا روژه ده، نو بیا ورته داسې ویلی شئ Are you fasting؟ آیا ستا روژه ده؟ Are you fasting؟ آیا ستا روژه ده؟ آیا ته سبا روژه نیسي؟ داسې هم مونږ وایو کنه چې آیا ته سبا روژه نیسي؟ Will you observe fast tomorrow؟ Will you observe fast tomorrow؟ آیا ته سبا روژه نیسي؟ د observe په ځای باندې تاسو ویلی شئ keep. keep هم ویلی شئ او observe هم ویلی شئ. خو observe د روژې مناسبت سره دا لفظ ډیر ښه دی، تاسو د observe استعمال کوئ. که د کیپ استعمال هم وکئ څه بده نه ده او غلطه هم نه ده. بیا مخکې تاسو ګورئ تاسو څو روژې نیولي. مونږ تپوس کوو که نه چې تاسو څو روژې ونیولي، څو روژې دې نیولي. How many fasts have you observed؟ How many fasts have you observed؟ تاسو څو روژې نیولي. ها سبا 21مه روژه ده. مونږ وایو کنه چې سبا پلانۍ روژه ده، پلانۍ روژه ده. که زه ووایم چې سبا 21مه روژه ده. Tomorrow will be the 21 fast. Tomorrow will be the 21 fast. سبا 21مه روژه ده. بیا داسې مخکې تاسو ګورئ د پېشمني دپاره پاسه. مونږ وایو کنه چې پاسه پېشمنی ده، د پېشمني دپاره پاسه. نو دا تاسو په انګلیش کې څنګه ویلی شئ؟ ګوره Wake up for pre-dawn meal. Wake up for pre-dawn meal. pre-dawn وایي پېشمني وخت ده. د پېشمني دپاره پاسه. د روژه ماتي دپاره راشه. مونږ داسې هم وایو کنه چې راشه روژه ماتي تیار دی، د روژه ماتي دپاره راشه. Come for افطار. افطار وایي روژه ماتي ته. Come for افطار. د روژه ماتي دپاره راشه. ها په پېشمني کې به ته څه خوښوي، یعنی ته به په خوراک کې څه خوښوي، ته به څه خوري. What would you like in سحور؟ سحور وایي پېشمني ته. په پېشمني کې به ته څه خوښوي. What would you like in سحور؟ په پېشمني کې به ته څه خوښوي. زه په پېشمني کې پراټه خورم. ډېر خلک پراټه خوري د چایو سره که نه. I want to eat پراټه in سحور. I want to eat پراټه in سحور. زه به په پېشمني کې پراټه خورم. تاسو پراټې ته په انګلیش کې هم پراټه ویلی شئ، ځکه چې دا پراټه زموږ د ژبې لفظ دی، دا د انګلیش لفظ نه دی، نو موږ ورته پراټه ویلی شو. موږ ورته په انګلیش کې هم پراټه ویلی شو. I want to eat پراټه in سحور. زه به په پېشمني کې پراټه خورم. ها بیا مخکې ګورئ زه به په پېشمني کې ډبل روټۍ نه خورم. زه په پېشمني کې ډبل روټۍ نه خورم. که تاسو داسې وایئ که نه چې زه په پېشمني کې ډبل روټۍ نه خورم. I do not want to eat bread in سحور. زه په پېشمني کې ډبل روټۍ نه خورم. I do not want to eat bread in سحور. bread وایي ډبل روټۍ ته. زه په پېشمني کې ډبل روټۍ نه خورم. روژه ماتي له دې څه پخ کړي. مونږ وایو کنه چې روژه ماتي کې دې څه پخ کړي. What to cook in افطار. What to cook in افطار. روژه ماتي له دې څه پخ کړي دي، یعنی څه دې تیار کړي دي. ها
روزه د 100 غنټو ده، یعنی روزه 100 غنټې ده. موږ تاسو کو کنه چې یار تاسو په ځای کې روزه 100 غنټې ده. How many hours are in fast? How many hours are in fast? روزه د 100 غنټو ده. How many hours are in fast? روزه د 100 غنټو ده. زما په خیال ستانن روزه نشته. زما په خیال ستانن روزه نشته. I think you don't have fast today. I think you don't have fast today. زما په خیال ستانن روزه نشته. ها زما روزه ماته شو، یعنی زما نه روزه ماته شو. My fast is broken. My fast is broken. زما روزه ماته شو. ها زه تږی شوی وم او ما اوبه وڅښلې. مونږ وایو کنه چې یار زه په روزه ماتي کې ډیر تږی شوی وم او بس اوبه مې وڅښلې. I felt thirsty and I drank water. I felt thirsty and I drank water. زه تږی شوی وم او ما اوبه وڅښلې. بیا که تاسو داسې وایئ چې زه اوږی شوی وم او ما ډوډۍ وخوړله. I felt hungry and I eat food. I felt hungry and I eat food. زه اوږی شوی وم او ما ډوډۍ وخوړله. بیا داسې ګوره موږ یوه خبره ډیره عام ده، په خیره سره روزه نه ماتیږي. موږ وایو کنه چې په خیره سره روزه نه ماتیږي. Forgetful eating does not break fast. Forgetful eating does not break fast. په خیره سره روزه نه ماتیږي. بیا داسې مخکې وګورئ، زه به نن روزه نه نیسم، یعنی زما نن موډ نه دی، زه نن روزه نه نیسم. I will not fast today. I will not fast today. زه به نن روزه نه نیسم. بیا مخکې وګورئ، روزه نیول د صحت دپاره ښه ده. دا رښتیا خبره ده چې څوک روزه نیسي او دا روزې خدای پاک را لیږلي خو هم د دې دپاره دي چې زموږ د صحت فلټر وشي، زموږ صحت صفا شي، زموږ معده صفا شي. دا زموږ د صحت دپاره دي دا روزې، او د دې نیول په ځان باندې دا خو فرض دي او په ځان باندې فرض وګڼئ. په کور کې که کم عمره یي په هغو یې خو هم نیسئ، ځکه چې د روزه صحت له نقصان نه ورکوي. روزه صحت دپاره ښه ده، یعنی صحت دپاره فایداره ده. Fasting is useful for health. Fasting is useful for health. روزه نیول د صحت دپاره ښه ده. Fasting is useful for health. روزه نیول د صحت دپاره ښه ده. آیا زه انجکشن وهلی شم کله چې زما روزه وي؟ داسې سوالونه مونږ ډیر کوو که نه. آیا زه انجکشن وهلی شم کله چې زما روزه وي؟ نو که تاسو داسې چاته وایئ او بیا په انګلیش کې وایئ Can I get injected when I am fasting? Can I get injected when I am fasting? آیا زه انجکشن وهلی شم کله چې زما روزه وي؟ یعنی روزه په خوله باندې زه انجکشن وهلی شم؟ زما د علم مطابق خو بالکل انجکشن اجازت شته دی په روزه کې وهلی شي. ها بیا به مخکې لاړ شو. په روزه کې ډېرې خبرې مه کوه. Don't talk excessively when fasting. Don't talk excessively when fasting. یعنی په روزه کې ډېرې خبرې مه کوه. د روزه په خوله باندې ډېرې خبرې مه کوه. موږ وایو که نه چې بس روزه په خوله باندې دومره خبرې مه کوه. Don't talk excessively when fasting. یعنی کله چې د روزه وي روزه په خوله باندې خبرې مه کوه. دا ښه خبره ده، روزه په خوله باندې ډېرې خبرې مه کوئ. ها په روزه ماتي کې کجوره خوړل مه هېروه. په روزه ماتي کې کجوره خوړل مه هېروه. Don't forget to eat date and افطار. په روزه ماتي کې کجوره خوړل مه هېروه. تاسو ډیټ وینئ، یو ډیټ تاریخ ته خو هم وایي او یو ډیټ کجوري ته هم وایي. کجوري ته تاسو پام هم ویلی شئ، PALM. په دې کې دا ال سایلنټ دی، دا تاسو ویلی شئ پام. په روزه ماتي کې کجوره خوړل مه هېروه. کجوره خوړل هم د صحت دپاره ډېر ښه دي. په روزه ماتي کې ډېر ضرور وګڼئ چې تاسو اول کجوره باندې روزه ماتوئ. کجوره خورئ، یعنی د کجورې خوراک ډېر ضروري دی. Don't forget to eat date and افطار.
په روجمات کې کجوره خوړل مخیره هغه په پېشمنی کې ډیره خوري بعضې کس په پېشمنی کې ډیر زیات خوراک کوي کنه نو که تاسو داسې وایئ چې هغه په پېشمنی کې ډیره خوري he eats a lot in sahur he eats a lot in sahur هغه په پېشمنی کې ډیره خوري ګورئ بیا داسې زه په اعتکاف کې ناست یم که تاسو چاته داسې وایئ که نه چې زه په اعتکاف کې ناست یم I am sitting in seclusion I am sitting in seclusion seclusion وایي اعتکاف ته زه په اعتکاف کې ناست یم بیا داسې وګورئ بلې خبرې ته هغه په اعتکاف کې ناست دی که تاسو د بل چا ذکر کوئ که نه د بل چا یاداشت کوئ چې هغه په اعتکاف کې ناست دی نو ویلی شئ he is sitting in seclusion he is sitting in seclusion هغه په اعتکاف کې ناست دی بیا مخکې داسې خبرې ته وګورئ که زه وایم چې زما روجه سختېږي یاره زه په نور باندې ګرځم ټوله ورځ مې بهر ده زما روجه ماته ښکاري چې نن سختېږي که تاسو داسې چاته وایئ چې زما روجه سختېږي نو ویلی شئ ورته په انګلیش کې I am going hard with the fast زما روجه سختېږي I am going hard with the fast زما روجه سختېږي ها مونږ به د اختر شپه په یو ځای باندې تیرو یعنی مونږ به ټوله فیملی ټول ملګري به د اختر شپه په یو ځای باندې تیرو we will spend the Eid night together we will spend the Eid night together مونږ به د اختر شپه په یو ځای باندې تیرو یعنی مونږ به ټوله فیملی راغونډیږو او د اختر شپه په یو ځای باندې تیرو we will spend the Eid night together مونږ به د اختر شپه په یو ځای باندې تیرو آیا تا د اختر سودا پوره کړې ده یعنی تا د اختر شاپینګ پوره کړی دی دا بر د کلاس اخیری جمله هم کوم ځکه چې بیا به کلاس غټ شي آیا تا د اختر سودا پوره کړې ده have you finished your Eid shopping آیا تا د اختر سودا پوره کړې ده have you finished your Eid shopping آیا تا د اختر سودا پوره کړې ده که د اختر سودا مو نه وي کړې لا ورځ شته دی د اختر سودا وکئ او ښه په قلاره سره یې وکئ د روژې بختوره میاشت ده ما په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ او ډیر ضرور مې یاد ساتئ زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یئ الله مو ښاد ساته آباد ساته او بریالي ساته د لوی الله په امان